د پیښور الارج هاسپټال انتظامیې د پیښور پندو پولیسو ته ټلیفون کړی دی او ورته ویلي دي چې زموږ هاسپټال ته د 14 یا 14 کلونو یوه جنۍ راوستل شوې ده چې د هغې جنۍ په خېټه د 15 میاشتو ماشومه ده، یعنی د 15 میاشتو حامله ده. د اپریشن په دوران د هغې په نس هغه ماشوم هم مړ شو او دغه جنۍ یعنی د ماشوم مور هم مړه شوه. پولیسو ته چې کله دغه اطلاع ورکړل شوه نو دوی هم سمدستي د پیښور الارج هاسپټال ته ورغلل او هلته یې په مختلفو طریقو خپل تفتیشات شروع کړل. پولیسو لومړی د دغه هاسپټال له انتظامي او ډاکټرانو څخه تفتیش وکړ او ورڅخه پوښتنه وکړه چې دا واقعه څنګه رامنځته شوې او د هغې نه وروسته د دغه جنۍ مور او پلار راوغوښتل. خو کله چې پولیسو د دغه جنۍ مور او پلار ته ټلیفون وکړ نو د جنۍ مور او پلار له پولیسو سره په دغه کیس کې هیڅ قسم تعامل او همکاري نه کوله او نه یې غوښتل چې پولیسو ته د دې کیس اصلیت پته ولګي. پولیس د دې جنۍ د مور او پلار په رد عمل ډیر زیات حیران شول او پریشان شول. د فقیرآباد ایس پي په دغه معامله کې خپله راودانګل او په ذات خود یې تفتیشات شروع کړل. لومړی یو اف آی آر د نامعلومو کسانو په نوم درج کړ، بیا وروسته د پندو تاڼې ډي اس پي او سی چوب د هغه جنۍ په کور چاپه ووهله او د هغې کور شاوخوا یې هم تفتیشات شروع کړل تر څو هغه ملزم ته ورسیږي چې څوک په دغه معامله کې ملوث وي او ونیسي. د پولیسو د دغه ټیم د ډیرو ګشتونو او تفتیشاتو په پایله کې پولیس وتوانېدل چې هغه ملزم ته ځان ورسوي او ونیسي. کله چې هغه ملزم ونیول او تفتیشات یې ورڅخه وکړل نو هغه ملزم هم خپل اقرار وکړ او ویل چې دغه زموږ ګاونډۍ جنۍ وه چې له موږ سره په خوا کې اوسېدله نو ما هم په لاره کې راونیوله او کور ته مې بوتله او هلته مې ورسره همدا غلط او ناروا کار وکړ. کله چې ما له همدې جنۍ سره همدا ناروا کار وکړ نو جنۍ مې پرېښوده او ما کور بند کو او وتښتېدم. پولیسو په دې اړه دغه تفتیشات نور هم تیز کړل او کومه هیلت ورکره چې د دوی سره یې مرسته کړې وه او د دې حاملې جنۍ ماشوم یې چې د دې په نس کې ورمړ کړی و هم ګرفتاره کړه او ونیوله. درنو لیدونکو دغه ملزم او دغه هیلت ورکره پولیسو دواړه نیولي دي. اوس به دوی ته د قانون مطابق سزا ورکول کیږي، خو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دا پاکستان ده نو چې دوی به په سزا ورسیږي او کنه دا یو څو روپو لپاره به دغه کیس ډسمس او ختم کړي. درنو لیدونکو په دې واقعه کې پولیسو خپل کردار په ډیره بهادري او صادقانه سره ترسره کړ. اوس د ججانو او وکیلانو کار دی چې دوی ته به سزا اوروي او کنه د یو څو روپو په بدل کې به یې خوشي کړي. زموږ له حکومت څخه همدا خواست دی چې دغه هلک ته دي سخته نه سخته سزا واورول شي تر څو زموږ په پښتنه او مسلمانه معاشره کې داسې غلط حرکت ونه کړي. درنو لیدونکو تاسو د دې واقعې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.